السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا یوه ویډیو تو سره شریکوم. دا د میژوی برې کې د څوک میژې وي ته څوک ته میږي یې اردو کې وي ته چمټي. نو چمټي برې کې دا یو صورت ته دا چې سملی وي ته ولګئ په موبایل کې وي ته ولګئ یا دغسې وي ته یایې بیا چې چا په کورونو کې دا چمټي وي نو هغسې. نو دا په 19 سپېرې کې 15 نمبر رکو ده 15 نمبر رکو ده او اخیری په 20 سپېرې کې په غوونه ختم شوه ده 3 نمبر رکوونه ختم شوه ده. دا تاسې وګورو دا ویډیو دې سره زه شریکوم تاسې چیک کو چې تاسو به خپله پته ولګېږي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم. دا ویډیو مو که خوښه شوې وي د فیسبوک پیج د سره فالو کو لایک یې کو او شیر یې کو چې هر سړي ته د فایده وینه حاصله شي او یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کو لایک یې کو. ډیره مهرباني وي بس لایک کوئ او شیر کوئ چې هر سړي ته د فایده وینه ورسیږي چې چاته مثال د میژو برې کې مسله ونه وي. شکریه.